جنازو کې قتل عام شو کنا ظلم د جماعت په درو پام شو کنا جبر مو د دین دنیا د قام شو کنا تاسو احتجاج وکړو نا 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 مثلا دا سپین بولتاک دی سوړ دا سیمه ده چې پنجابیانو افغان کارونه کړي دي چې یادونې وړ دي زموږ سره پاتې سئ موږ ځو مخته هلته هغه سیمې تاسو ته ښیو چې دوی په کومو سیمو کې څونه رامنځته شوي او بله دا چې افغان حکومت ولې چوپ پاتې دی ولې په دغه سیمه کې افغان استازي افغان مسؤلین غږ نه کوي ولې دوی پنجابیانو مخنیوی نه کوي که یې مخنیوی کړی دی دلته جګړه سوې ده جګړه چا ولې بېرته درولې ده د چا لخوا امر پر سوی ده چې نور تاسې باید جنګ مخته یونسئ جنګ ونه کړئ دغه څه ده چې په دغه راپور کې به انشاءالله ټول سای سره شوي شي ستاسو په کورونو به پارې وشوې که نه ستاسو په جرګو کې خون ریزۍ وشوې که نه ستاسو د حجرو بې حرمتۍ وشوې که نه تاسو احتجاج وکړو دوستانو دا لقمان کلی دی تاسو دغه سیمې خاردار ته وګورئ اغزن تار ته چې د کومې خوا څخه داسې روان دی بیا دلته داسې تللی دی دغه مخامخ سرایونه چې تاسې وینئ دا مخامخ تر څنګ اوغه مخامخ لوی لوی درختې ونې چې وینئ دا ټول د افغانستان سیمه وه یعنې دا خو ډیورنډ کرښه خو ټول د افغانستان ده دا خو یو اړخ دی پر هغه باندې نه غږېږو خو دا چې اوس هره ورځ پنجاب زموږ مځکه لاندې کوي د افغانستان حدودو ته نور سره داخلیږي سلګونه متره ان لسګونه کیلومتره چې رامخته کېږي پر دې باندې اوس موږ بحث کوو دغه مخامخ درختې ونې وشیان چې تاسې وینئ دا ټول یې اوس تازه لاندې کړې ده دلته یې بیا دغه خپل اغزن تار داسې وړی دی داسې وړی دی دلته خوشبختي دا ده چې د دغه ځای څخه دوی چې سیده داسې روان دي دې خواته که دې خواته د شورابک سړک نه وای او دلته نورې پوستې نه وای نو دغه اغزن تار ده چې زه ولاړ یم پر دغه ایریا پر دغه سیمه باندې سیده داسې روانېدی له نیکه مرغه دلته د شورابک سړک دی د سړک په خاطر او مخته چې کومې پوستې دي د همغو پوستو په خاطر هغه مخامخ کلی لاندې سوی دی هغه یې لاندې کړی دی دلته یې د اغزن تار بیا داسې وړی دی په دې خاطر چې سړک مخامخ پروت دی دا خو نس لاندې کولی او تر مخته چې بیا کمې پوستې دي کم کنډک پروت دی په هغه خاطر باندې دا ځای دوی نه دی لاندې کړی یعنې نیس لاندې کولی که نی هڅه یې کړې ده هڅه یې کوله چې باید دا ځای هم لاندې سي دا چې ډېر ښکاره ځای دی ښکاره سړک دی د شورابک سړک دی او تر څنګ هلته کنډک دی او پوستې دي نو نه دي توانېدلي چې دا سیمه لاندې کړي مخامخ چې کومه سیمه د لقمان و جهانګیر چې ورته وایي دغه سیمه ده چې څو کاله وړاندې جنګ وسو یو مخ هغه سیمه لاندې کړه سوه هغه اوس د پاکستان تر حاکمیت لاندې ده ستاسو نه خپلې درنې سپکې کړې که نه هر خواته یې کرکې 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 کړې که نه تاسو احتجاج دوستانو دا هم سپین بولدک او دا هم لقمان کلی دی مخکې مو وویل چې دلته څو کاله وړاندې جنګ سوی و له هغه جنګ څخه پنجاب په ګټه اخیستنه باندې دا مکمل کلی لري تاسو ګورئ اوغه مخامخ ده بازار دی د بازار نه خوا څخه دغسې دوی دغه اغزن ته راکش کړی اوس راځئ تاسې ورته ګورئ دلته راغلی دی ګوره تر کوم ځای پورې اوغه پنج ته راغلی دی بیا له هغه پنج څخه تقریبا د سل څخه یعنې سل څخه زیات متره سل متره داسې دلته راغلی دی دلته رامخته سوی دی دا چې په دغه مخامخ ځای کې دا هدیره ده چې دغه هدیره نه وایي دا څو کورونه نه وایي نو دغه کوم اغزن تار چې دوی راکش کړی دی چې دغه سل متره ځای لاندې کړی دی دا مکمل ځای هم لاندې کوئ دا چې دلته هدیره ده یعنې د افغانانو په خیر دغه هدیره په ګټه ورغلې ده چې د دوی د اغزن تار مخه نیولې ده
مخکې هم موږ تاسو ته ویل چې هغه د شورابک سړک و او تر څنګ هلته چې کوم کنډک کومې پوستې وې دلته بیا ډېری کار کړی دی. مخامخ وګورئ هغه کور چې هندارې پر پرتې دي دا اوس تازه لاندې شوی دی، تازه لاندې کړی دی. یعنې ډېر وخت نه کېږي چې دغه ځای لاندې کړی. دا کور زموږ تاسو ته یو دوست دی خو دا دې اوس یې لاندې کړی دی. هغه مخامخ کور چې لاندې کړی دی. د دې سیمې اوسېدونکي که څه هم زړه یې ډک دی، غواړي چې مرکې وکړي، معلومات وړاندې کړي، خو معلومات نه ورکوي. ځکه نه ورکوي چې په دې سیمو کې د دوی سر په خطر کې دی، د دوی سر په امن کې نه دی. یعنې دلته داسې کسان په دې خوا کې هم شته، اخوا خونه شته چې د دوی ژوند په خطر کې اچولی شي، نو ځکه هغوی مرکې نه کوي. د دې سیمو اوسېدونکي ګڼ اوسېدونکي وایي چې په دغه معامله کې افغان حکومت ښکیل دی، اکثریت افغان مشران ښکیل دي او ترڅنګ د کلي ملکان هم ښکیل دي. دوی وایي چې د دوی په دغو سیمو کې چې اوس دوی پکښې اوسېږي هم د برېښنا مزې کش شوي دي، برېښنایي پایې کش شوي دي چې پاکستان دوی ته برق ورکړی دی. دوی هره میاشت یا په 2 میاشت کې یو ځل هغوی ته بیل هم ورکوي. د دې کلي د اوسېدونکو په وینا پاکستان دا کار ځکه کړی دی چې کال 2-3 وروسته ادعا وکړي چې دا زموږ سیمه ده، که زموږ سیمه نه وای یا زموږ سیمه نه ده نو دا د برېښنا بیل ولې موږ ته راوړئ، موږ تاسو ته برېښنا ولې درکړې ده، ستاسو په سیمه کې موږ د برېښنا مزې او پایې ولې کش کړي دي. دلته مخته سیمه شته، په هغه سیمه کې مکتب یې لاندې کړی، دلته مسجدونه یې هم لاندې کړي دي، پوره کلي لاندې کړي دي. دغه د دوی تازه پوسته ده چې جوړه کړې ده او ترڅنګ دغه د دوی چې اوس دی دغه مخامخ کورونه د فلحال افغانان پکښې اوسېدله. څو ورځې وړاندې چې دغه اغزن تار کشاوه هغه یې لاندې کړی دي او دلته دغه دیوالونه هم نړولي دي. هغه مخامخ د پنجابیانو ټانګ ولاړ دی، د پوځ ټانګ یې دی، مخته د دوی موټران روان دي، هلته ګزمې کوي. ما مخکې ویل چې که دغه هدیره نه وای د دوی دغه اغزن تار به دغسې سیده دغسې روان وای، پر دغه اندازه باندې به تللی وای. یعنې دلته هدیرې ګټه رسولې ده. دوستانو کوشش مو کړ چې د دغې موضوع اړوند د مسؤلو چارواکو غږ راواخلو. کمیسار ته مو زنګ وهلی دی دا چې په دې پر ځای چې د کمیسارۍ څخه کسان راسي زموږ سره کومک وکړي، خو هغوی داسې خبرې کولې چې هېڅ د باور وړ نه دي. د دې پر ځای چې هغوی زموږ سره کومک وکړي، سیمې ته راسره ولاړ سي، څو موږ په سیمه کې ویډیو وکړو، راپور چمتو کړو، هغوی نور څه ویل. راځئ د کمیسار د سکرتر غږ راسره واورئ چې هغوی زما سره کومک کوي او که ما له دغې موضوع څخه په شا کوي چې زه باید په دې سیمه کې پر دې موضوع باندې کار ونه کړم او یا د دوی فرمایش په پام کې ونیسم. کور ته دښمنان درننوتلي دي کنه، ستاسو یې په غوږ شپېلۍ ښکلي دي کنه، ستاسو یې خوبونه تښتولي دي کنه. سلام وروره، جوړ په خیر. خدای مو روغ لره. زما نوم بسم الله وطن دوست دی، زه خبریال یم. خدای مو روغ لره. زه دلې اساسي په بولدک ولسوالۍ کې یم. دغه د اغزن تر اړوند د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم پنجابیانو زموږ مځکه لاندې کړې، په دې اړه زه یو راپور جوړوم. نو په دې برخه کې کمیسار ته زه هم غږېږم، تاسو له ده سره خبرې وکړئ چې مال وخت لري چې زما سره اوس وغږېږي. مننه. کوم تاسو د کوم ځای څخه؟ زه د ملت غږ راډیو مسؤل یم. نو تاسو کومندانۍ بله د کومندانۍ د امنیت د کندهار څخه یو شی اخیستی دي؟ یا موږ چا ته هېڅ نه اخلو، موږ په چا پرې مربوط نه یو، موږ خپلواک یو. موږ غواړم بیا کمیسار صاحب هم نشي کولی چې کومه خبرې سره وکړي. یعنې کمیسار ته په دې برخه کې خبرې نشي کولی که نه؟ نشي کولی، هېڅ د عکس اجازه هم نشو درکولی، ځکه چې موږ رسما هر همکاري په هر ازادو سره کوو. موږ همکاري درته غواړو، موږ خپل کار شاید خپله مخته یوسو، کار وکړو، راپور جوړ کړو، یوازې د کمیسار ته غبرګون غواړو چې پاکستانیان رامخته شوي دي، په دې اړه د ده نظر څه دی؟ بلکل موږ نوره ستونزه نه لرو ګورجانه ښه، یوازنی لکه څه چې مشکل یا همکاري یا غواړي یا نه غواړي، موږ همکاري دا غواړو چې د کومندانۍ سره په رسمي ډول مطرح شي او تاسو موږ
پوره هر معلومات غواړي هغه ځای هر همکاري چې هغه به نو سند وایي. و خبریال خو د چا څخه سند نه راخلي، نه کومندان څخه سند راخلي، نه د والد نه بل څخه. موږ پر موضوعات باندې کار کوو، تاسو خبرګون راوړئ. موږ نه وایو داسې چې خبریال هغه صحیح ده، مګر بیا هم موږ دلته داسې یو پروګرام لرو چې هر خبریال د هرې راډیو د هر میډیا مسؤل دلته راځي، هغه به زموږ قومنداني په راز کې لرو، هغه ته باید اجازه واخلي. نو دا تکلیف هم دا تاسو کوم تکلیف شولی دا فکر کوم چې دا به تاسو لري کې مشتي چاته اجازه نه ورکوي تر څو چې موږ خپل د طریقې سره موږ امر ونه. نو دا خو تاسو نه لري خبريالان چې تاسو مامورین وي او تاسو اجازه اخلي کنه. نو دا کوم ګډ کار ته دا تاسو په ټلویزیون کې یا په رادیو کې ځکه وایي خپل سره یو حرکت وکړه. نه ته زما په خبره ته لږ سر خلاص کا سکرټر صاحب زوایم موږ پر راپور خپل کار کولای شو، کسان ژغوالای شو، ویډیو کولای اجازه نه درکو. موږ تاسو اجازه نه درکو تر هغه ساته چې موږ کومنداني سامر ونه. یعنی په قانون کې دا چې ماده شته او بالکل شته. په هر ځای کې یو د تاسو میډیا کې اوس یو بل څه کولای شي مداخله وکړي. نو اجازه ورنکړي. تاسو ما شخصي هرینه زما شخصي کور دا شخصي هرینه دا خو عام موضوعات چې موږ په بازار کې د موضوع باندې کار کوو، مګر موږ اجازه به نه درکو تر څو چې موږ امر ونه. تاسو کولای شئ چې دا څه خبره نه ده، تاسو پرات خپل ټولنه لري، هغه کومنداني چې خبر ورکړي، هغه یو مشر لري. زه بیا درته وایم وروره، موږ پر موضوعات خپل کار کولای شو، یوازې موږ د تاسو مسؤل خبرګون غواړو چې پنجابیان را مختص شوي دي په دې برخه کې دوی څه کړي کنه، یوازې دغه شی مې په کار نو شي مې نه دی په کار. زما ورور زه درته وایم هغه ځای چې ریپورټ جوړوي سي هلته تاسو څوک اجازه تر څو نه درکړي چې موږ یې درنکو. نو موږ د اجازه د کوم موږ کومنداني ته کومندان لرو، دا څه دي موږ یو مشر لرو، هغه وایي زه تاسو پیژنم په کوم څه نه وایي زه خبريال یم. نو باید په ما وایي چې دا نو زما سره خو زما هویت کارت ستا زما ټول مواد ما سره شته. یوازې هویت کارت مقصد نه دی، هلته تاسو په راز کې د غلري ورو خپل خبريالانو د ټولنې مسؤل لري چې هغه کومنداني کوي چې موږ سره څه داسې ریپورټ جوړو. هغه بالکل هغه مشتمل دي آرام کاری موټر ما تقریبا 14 کال کېږي قوانین لوستي دغه چې ماده مې تر اوسه نه کړ پیدا چې موږ د کومندان څخه د راپور په اړه اجازه واخلو یا د کومېسات اجازه واخلو چې مې ته ولاړ شو. ګورو د ملي مسایل دي د پوله د کوم د شهر بازار دی ارک بازار دی څولات د یورمیان والا ساکاشي وکي دا خو د ډیرن مسله د تغټ شان دي هغه شان د چمز په نظامی لحاظ پیږي هغه تاسو مسلک نه دي نو موږ دغه غواړو چې په نظامی لحاظ تاسو موږ خپل خبرګون را سره شریک کړئ چې موږ په دې اړه خبرګون لرو. ګورو نو خبري یو ده سره د خبره یو ده خبره څنګه دی نه ما استاد د دوړو مستمت کار چې کار وکړي. زه د کوم موږ په دغه هر څه وخت موږ ته تیر کړی دي، موږ خود سرانه تفرین نقطې ته هیڅ چا اجازه نه ورکو چې هغه ریپورټ جوړ کړي تر څو چې هغه موږ خپل کومندان امر ونه کړي. ځکه یو موږ هم دغه مسؤل لرو د نه دي مسؤلیت کله چې تفرین نقطې ته څوک تاسو په خبرېږئ خود په خبرېږئ. آزاد سید مننه وروره ژوندی دې خدای په امان. دوستانو تاسو به د کومېسار د سکرتر غږ اورېدلی وي، په اخره کې وایي چې که صفري نقطې ته هر څوک ځي موږ په خبرېږو. دا چې پنجابیانو کیلومترونه اغزن تار کش کړ تاسې نه سواست په خبر. نو زما خواره کې په یو کوچني کلي په څنګه خبرېږي چې زه هغې سیمې ته تللی یم که نه. په هر حال موږ د کندهار د امنیه قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړې چې په دې اړه د دوی غبرګون څه دی، څنګه پنجابیان په دې توانېږي چې زموږ بشپړ کلي لاندې کړي دي. خو هغوی وویل چې دا موضوع په دوی پرې مربوط نه ده، دا موضوع په کلوردو پرې مربوط ده. دلته په سیمه کې چې موږ څوک غږولي دي له چا سره مو خبرې کړي دي، هغوی یو څه بل څه وایي. عام نظر دا دی چې افغان حکومت معامله کړې ده، افغان حکومت د ډیورنډ په سر پیسې اخیستې دي، او بیا دا چې په نړیواله کچه پر افغان حکومت فشار وارد شوی دی څو دغه د ډیورنډ لاین موضوع له پاکستان سره ومني، له پنجاب سره ومني او پنجاب خپل اغزن تار کش کړي. یو شمېر سرحدي کسان چې د دې معذب دي، د دې وظیفې لري، د نوم نه ښودلو په شرط یې راته ویلي دي چې ډېر کله دوی پر پاکستان د حملې لپاره چمتووالی نیولی دی، جګړه پیل شوې ده، هغوی یې شاتګ ته اړېستلی دي، خو بېرته پر دوی باندې امر شوی دی چې جګړه ودروي، له خپلو سیمو څخه را شاته سي، کوم وسایل چې له پنجابیانو څخه نیولي دي هغه بېرته باید وسپاري، او کم کسان چې د پنجابیانو
پنجابیانو لخوا څخه افغان حکومت ټینګ کړي دي د جګړې په منځ کې هغوی ورته وسپاري. عام نظر دا دی په کلي کې په دغه سیمه کې چې افغان حکومت معامله کړې ده. اوس نو پاتې څه دي؟ پاتې دا دی چې ولس پاڅون وکړي، ولس راپورته سي، په هره سیمه کې ولس خپله مځکه بیرته له پنجاب څخه راوګرځوي. تاسو به پرون دا هم لیدلي وي، لوستلي به مو وي چې د هلمند په برمچه سیمه کې پنجابیان 70 کیلومتره رامخه سوي دي. یعنې هغو سیمو ته یې ځان رسولی دی چې هلته کانونه دي، هلته د مرمرو کان دی، هلته د لیتیومو کان دی، هلته یورانیم سته، هلته ریر ارت او نور داسې کاني مواد سته. له دې څه ښکاري چې که افغان حکومت غږ نه کوي، افغان حکومت معامله کړې ده، افغان حکومت د امریکا او د ناټو په خاطر څه نه وایي، له امریکا سره په تړون کې دا شی لیکل سوي، دوی غږ نه کوي. ولس نور باید پاڅون وکړي. ولس باید خپله دغه خاوره چې د مور حیثیت لري پنجاب ته پرېنږدي. ستاسو نه یې خپلې درنې سپکې کړي که نه. دوستانو دا چې د سرحد چارې ملي دفاع وزارت ته سپارل شوي دي، نو موږ ښه وګڼله چې د سپین بولدک د موضوع اړوند د کندهار د 215 اتل خپل اردو له مسؤلینو سره وغږېږو چې پنجابیان څنګه رامخته شوي دي. پنجابیانو د سپین بولدک یو شمېر سیمې څنګه لاندې کړي دي، هغوی د لقمان کلی، جهانګیر کلی، نوی کلی او نورې سیمې څنګه لاندې کړي او څنګه رسکېدلې دي. دوی جواب ویلی که نه؟ د دوی غبرګون څه و کله چې پنجابیانو برید کړی، حمله یې کړې؟ دوی جواب ورکړی که نه؟ غوښتل مو دا ټول معلومات راغونډ کړو، له دوی څخه پوښتنې وکړو او تر تاسو پرې معلومات ورسو. تر ډیرو هڅو وروسته د یحیی علوي په نوم یو کس چې ځان د 215 اتل قول اردو ویان معرفي کوي، ملت غږ ته ویل چې په سپین بولدک کې پنجابیانو په دې نږدې ورځو کې هیڅ کار نه دی کړی، هغوی نه پرمختګ کړی دی، نه یې اغزن تار کش کړی دی. په داسې حال کې چې زموږ د سترګو لیدلی حال دی چې تاسو ته مو ویډیو هم په مخکې درته کښېښولې چې د اختر په 3مه شپه په 4مه شپه باندې دغه د اغزن تار چارې بشپړې شوي دي.